ما په جده همدانیا کې پلاو کړی دی مطعم نورا احساس بیا خو شاته کو عامه سعودي عرب ته هر اړه متلی ده او هلته خپل ریسټورانټ کولاوي ریسټورانټ نه کولاوي د لاندې خرطک کولاوي خلکو ته وی راشي او زمان نه د پرتګ وباسي او لا کچا غوښه وخورئ. क्या बात है सर اوی کمی کشته د امیدونو چرته ډوبه نه شوه بیا به مې یاره قامه خیران یم چې د خلکو شل کاله وشو د هوټل خو غټه خبره ده خو خپلې خرچې پوره نه کړي او تاسو په یوه میاشت کې د هوټل مالکان شئ کچه غوښه مضبوط معیشت د خوراکونو د خوندونه اخلئ او دلته به مختلف آفرز لري. نور اساسو زما را توتي ګول وي ما ته به پکې پراټه میله وشي که نه 4 بجې سره د خپل ملګرو راشئ. गाड़ी स्टार्ट कर وخت او ځای مه هېروئ. د سید وریشي هغه ترسکو نګی به پکې که نه. یاره قامه زه تاسو ته یو لنډه قصه کول غواړم چې ډېرو پښتنو به خپل محنت او بچو حق تاسو ته په ګفټونو ضایع کړی وي. نن زه به یقین سره ویلی شم چې کومو پښتنو تاسو ته ګفټونه کړي دي هغه به نن قرضداري وي. مسافرۍ کې به 15 کاله پوره کېږي خو د قرضو وجې به وطن ته تللی نشي. بس کې پښتنو خپل ځانونه وپېژنئ د بچو د مستقبل دپاره سوچ وکئ. یاره دا خبره خو صحیح خبره وه. ها نو بس ته یار که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ په نوټیفیکیشن بیل آن کړئ چې ویډیو تاسو ته مخکې درځي.